حقیقت دا دی چې د هر ساکخ ژوند تر هغه پورې وي کوم چې الله ټاکلی، نو په احتیاط یې تیروه، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې د یو انسان نه د هغه روح بیرته واخیستل شي نو د هغه د جنازې سره 3 شیان تر قبره پورې ځي، د هغه کورنۍ، د هغه مال او د هغه اعمال. کورنۍ او مال یې ترېنه بیرته راځي او اعمال یې له ده سره په قبر کې پاتې کیږي. وی فرمایل بیا که د چا خوښه وي یا یې نه وي د هغه سره به هلته حساب کیږي. اوس که څوک شتمن دی نو تر کومه به شتمن وي، او که څوک ښایسته او صحتمند دی نو تر کومه به ښایسته او صحتمند وي. مخکې له دې چې له تا سره حساب وشي له ځان سره حساب وکړه. او دا هم په یاد ولره که یو انسان د مال او جایداد د ډیرولو دپاره هر څومره هلې ځلې وکړي نه یې شي ډیروی له هغې نه هغه چې الله ورته لیکلی. الله تعالی فرمایي آیا دغه خلکو نه دي لیدلي چې همغه الله دی چې چاته یې خوښه شي رزق یې پراخوي او چاته چې یې خوښه شي تنګوي. او په دې کې د هغه خلکو دپاره ډېرې نښې دي کومو خلکو چې ایمان راوړی. السلام علیکم.